بسم الله الرحمن الرحیم. هغه راپور چې موږ نن سهار رسنیو سره شریک کړ، په همدې خاطر اکثر رسنیو موږ ته ویلي وای که د راپور په هکله موږ ته کامل وضاحت راکړئ. څو ورځې مخکې د کابل میشته د پنجشیر ولس چې تقریبا تعداد یې له 1000 نه ډېر کې د کابل ولایت مقام رهبري محترم والي صاحب سره ناسته درلود. دوی د خپل بعضې مشکلات ولایت مقام سره شریک کړل، چې د هغه مشکلاتو کې یو مشکل دا و چې دوی ویل زموږ زندانیان د کابل محابسو کې دي، نو په همدې خاطر د دوی د مشکل ریاست الوزرا صاحب سره شریک سو چې بعد لیدنه د ریاست الوزرا ملا محمد حسن اخون حفظه الله د هغه د هدایت مطابق د کابل ولایت مقام پر رهبري یو کمیټه باید جوړه سي چې دا کمیټه به د یادو زندانیانو یا هم د یادو محابسو څخه کتنه کوي او هغه کابل میشته پنجشیریان چې فعلا په یادو محابسو کې دي یا خدا نخواسته جرم نه لري او یا هم د هغوی جرمونه کم دي، د دوی د دوسیې به ریاست الوزرا محترم مقام سره شریک کیږي او بعد لیغنه د ریاست الوزرا محترم مقام د دوی د آزادېدو په هکله پریکړه کوي. په همدې خاطر تېره ورځ کابل ولایت مقام کې محترم والي صاحب د یادو 15 ارګانو نورو مسؤلین هم را دعوت کړ، دوی سره ناست وسو او کمیټه تعیین سو او چې په دې کمیټې کې بر علاوه د 15 ارګانو د کابل میشت د پنجشیر ولس د دوی په نمایندګي علما کرام او متنفذین هم په یاد کمیټه کې شامل دي چې دوی به د یاد کمیټې سره په ګډه د محابسو څخه لیدنه کوي او هغه کسان هغه کابل مشته پنجشیریان چې فعلا بندیان دي یا جرم نه لري خدا نخواسته او یا هم اړه جرمونه لري، د دوی د آزادېدو پریکړه به ان شاء الله تعالی ډیر زر وسي. د افغانستان اسلامي امارت هیڅ وخت نه غواړي چې خدای نخواسته د افغانستان مسلمان ولس په محابسو کې بې ګناه بندیان سي. بیا هم د احتیاط لپاره یاده کمیټه تعیین سوې ده او د یاده کمیټې لاسته راوړنې به ان شاء الله تعالی ډیر زر رسنۍ سره شریک سي.